د اسلامي امارت له خوا تازه او مهم د پرمختګ خبر اعلان شو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. دا چې د اسلامي امارت له خوا تازه کوم د پرمختګ خبر اعلان شوی دی، جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو د پاسپورت د ویش بهیر کې د یوه نوي پرمختګ خبر ورکړی. د افغانستان د پاسپورت د ویش په بهیر کې له ستونزو سره د طالبانو کورنۍ چارو وزارت دغه بهیر کې د یوه نوي پرمختګ خبر کړی ده. دغه وزارت ویلي له دې وروسته د پاسپورت د اخیستو لپاره د تذکرې تایید د پاسپورت په ریاست کې دننه کیږي. پخوا د تذکرې تایید د عیسائی او معلوماتو ملي اداره کې کېده چې څو ورځې وخت یې نیوه او ګڼو خلکو یې په اړه شکایتونه درلودل. کورنۍ چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د عیسائی او معلوماتو ملي ادارې سره د یوې هوکړې له مخې د دغې ادارې او پاسپورت ریاست معلوماتي سیسټمونه سره ونښلول شول. دا پرمختګ داسې مهال کې کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاسپورت ویش ډېر ستونزمن او پیچلی شوی دی او په میاشتو خلکو ته نه رسیږي. تاسو د اسلامي امارت له خوا د دغه تازه پرمختګ په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ. داسې تازه پرمختګ خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا هم مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې